سلام دوستانو، ورځ مو بخیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسیږئ او د صحت جامې هم په تن وي. لکه څرنګه چې په پخوانۍ ویډیو کې له تاسو سره د MD/MS او یا MDS اگزام په باره کې چې د هغو د ریفرنسونو په باره کې تاسو سره بحث کړی او مختلف ریفرنسونه مو تاسو ته ویلي او په هغه کې مونږ یوازې د محصلینو یا د میډیکل سټوډنټ لپاره کوم ریفرنسونه چې وو هغه یا د پوهنتون جریان لري هغه مونږ تاسو ته بیان کړي. په نننۍ ویډیو کې به له تاسو سره هغه څوک چې له طب پوهنځي څخه فارغ سوي وي او تخصص ته داخلېدل غواړي د هغې په باره کې مثلا تاسو ته یو څه معلومات درکړو چې له کومو ریفرنسونو نه استفاده وکړئ. ځکه څوک چې له طب پوهنځي څخه فارغ سي زیات وخت نه لري، باید هغوی داسې لنډ کتابونه ووایي چې مثلا په کم وخت کې هغسې مطالعه سي او ډېر وخت هم ترې ونه نیسي، ځکه چې د پوهنتون څخه د فراغت څخه وروسته مصروفیتونه ډېر زیاتېږي. زه د بیسیک میډیکل ساینس کې بیا هم هغه لومړی د کپلان سټیپ 1 کتابونه زه ریکمنډ کوم. ډېر ښه کتابونه دي که هغه مطالعه کې ډېر ښه دي او د کلینیکل ساینس لپاره کپلان سټیپ 2 بهترین کتابونه دي که دغه تاسې مطالعه کوئ. او په څنګ کې ورسره یو بل کتاب چې هغه د MD/MS او MDS پخوانی پارچې دي په هغه کې حل شوي دي، هغه د ګیټ وے ټو MD/MS دغه کتاب ورسره مطالعه کوي نو دغه بهترین کتابونه دي او ډېر یو پوخ فاونډیشن راځي. د ګیټ وے نمونه ما سره شته، زه تاسو ته ښیم. ګیټ وے ټو MD/MS جیکټ دغه څلرم ایډیشن ده چې اوس یې پنځم ایډیشن هم راوتلی ده. تاسو یې دغه پیدا کولی سئ، په کابل کې هم پیدا کېږي جوی شهر کې او دلته په پاکستان کې هم پیدا کېږي، لاهور او پېښور نه تاسو لاسته راوړلی سئ. دا لیکل سوی ده ډاکټر محمد احمد په نامه چې په دې کې د MD/MS ټولې پخوانۍ پارچې حل شوي دي او هغه عنوانونه چې مثلا ډېر زیات پکې راځي هغه مثلا دلته بیا ریویو سوي دي. وګورئ دا ټول هغه پخوانۍ پارچې دي او د هغه حل ده. نو که چېرې دغه تاسو ووایي دا تاسو لپاره کافي ده. او بل هغه څوک دي چې مثلا دغه کپلان سټیپ 1 هم ویلی ده د پوهنتون په جریان کې، یا د هغه نه وروسته کپلان سټیپ 2 هم ویلی ده، ګیټ وے ټو MD/MS هم ویلی ده، یوازې ریویو ته ضرورت لري. دا ریویور دي، دا ډېر خوشبخته خلک دي ځکه دغه خلکو ډېر زیات کار کړی ده، زیاته مطالعه کړې ده، خپل وخت یې په مؤثر ډول استفاده کړی ده. نو دغه ډېر کمې مطالعې ته ضرورت لري چې هغوی زه ورته ریکمنډ کوم. فرسټ ایډ سټیپ 1 چې ما سره دلته نمونه شته. فرسټ ایډ فور د USMLE سټیپ 1 2020 اوس خو 2021 هم راغلی ده، بهترین کتاب ده. دغه تاسو مین بوک ده د ریویو لپاره. په دې کې د بیسیک میډیکل ساینس ټول عنوانونه، اناټومي ده، امبریولوژي ده، فارماکولوژي ده، پاتالوژي ده، بایوکیمستري ده، ډېر په ښه ډول بیان سوي دي. خو یوه خبره باید وکړم چې د دې سیستم پویول باندې په دې باندې که ځان تاسو پویوئ دا داسې ده چې مثلا دوی د هر سیستم د امبریولوژي، اناټومي، فیزیولوژي، هستولوژي، فارماکولوژي، پاتالوژي، بایوکیمستري ټول داسې په یو سیستم یې راخیستی. مثلا د کارډیولوژي راخیستی، د کارډیک سیستم یې راخیستی، دا ټول همداسې په ترتیب سره ویلي دي. نو دغه تاسو مین بوک ده. که چیرې دغه مثلا تاسو مخکې د دې امتحان ته کښېنئ، که 2 ځلې هم دغه ریویو کړی وي نو تاسو ته به ډېره ګټه وکړي. زه تاسو ته لږ داخل کې هم ښیم، یعنې ډېر زیات معلومات دي. د دې کتاب په واسطه تاسو کولی سئ د دنیا هر اګزام چې هغه که USMLE ده که هر څه ده هغه تاسو پاس کولی سئ. دغه مهم بوک ده د ریویور لپاره د بیسیک میډیکل ساینس کې. او په کلینیکل میډیکل ساینس کې فرسټ ایډ سټیپ 2 چې ما سره یې نمونه شته، زه به یې تاسو ته نمونه وښیم.
دا فرست اید فور د USMLE سټپ 2 سیکا چې دا کلینیکل نالج یعنی د کلینیک لپاره په دې کې هم ټول بخشونه مطالعه شوي دي ټول بخشونه پکې راغلي دي چې هغه مثلا که انټرنل میډیسین ده ګاینکولوژي ده پیډیاټریکس ده او ټول پکې راغلي دي دغه تاسو مطالعه کوئ ډېر ښه کتاب ده او پاتې سوله دا خو بیسیک میډیکل ساینس او کلینیکل نالج سو پاتې سوه سرجري په سرجري کې تاسو د عبدالوهاب ډوګر کتاب که مطالعه کوئ جنرال سرجري او سیسټمیکه سرجري چې وختي مې هم تاسو ته ښودلی و دغه سیسټمیکه سرجري ده او دغه جنرال سرجري ده او یو بل کتاب چې مثلا هغه تاسو که مطالعه کوئ د MD-MS جیکټ دغه که دغه تاسو ورسره مطالعه کوئ د ریویورز لپاره نو دا ډېر ښه کتاب ده دې کې پخوانۍ پرچې ټولې حل سوي دي شارټ ده ډېر او که چیرې شارټ سنیل اناټومي ورسره مطالعه کوئ دا لپاره ډېره ښه ده دغه ریویورز لپاره او بل دا پتوما په نامه یو کتاب ده که چیرې هغه تاسو ورسره مطالعه کوئ دا ډېر بهترین کتاب ده که دا مطالعه کې ډېره به ښه نو د ریویورز لپاره موږ 4 کتابونه وښودل فرست اید سټپ 1 فرست اید سټپ 2 MD-MS جیکټ ګیټوی کتاب عبدالوهاب ډوګر جنرال او سیسټمیکه سرجري او په څنګ کې ورسره دغه پتوما او سنیل اناټومي دغه تاسو لپاره کافي ده دغه 4 نه تر 5 که چیرې دغه تاسو منظم مطالعه وکړئ 8 نه تر 9 ساعته پورې د ورځې نو 4 نه تر 5 میاشتو کې تاسو دا ټول کتابونه لوستلی شئ ډېر په اسانۍ سره خپل اگزام ته تاسو راتلی شئ انشاءالله توکل په خدای تاسو ایچ اینډ ایوری ورډ که تاسې مطالعه کوئ د دې کتابونو نو تاسو کامیابېدلی شئ یو بله موضوع چې مثلا ځینې ډاکټر صاحبان که چیرې مثلا دوی د پوهنتون په جریان کې مثلا څه مشکلات لرل یا بنا پر مختلفو مشکلاتو چې په افغانستان کې مختلف مشکلات دي دوی ښه مطالعه نه ده کړې یا مثلا بیسیک میډیکل ساینس یې کمزوری ده وروستی او اخري لاره چې مثلا دی غواړي تخصص ته لار پیدا کړي او تخصص وکړي هغه یو اکیډمي ده په لاهور کې د ډیمز په نامه ډاکټر انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز د دې اکیډمي پروګرام چې ده 6 میاشتې پروګرام ده چې له اناټومي نه تاسو ته درس شروع کوي انتر انټرنل میډیسین پورې انتر obstetric gynecology پورې ټول سټپ 1 سټپ 2 تاسو ته ډېر په ډیټیل باندې وایي نو هغه تاسو تعقیب کړئ ډېره ښه ده دغه باره کې به زه دی وایم هغوی یو آنلاین کلاسونه لري یو چې دي ملټي میډیا دي ملټي میډیا دي چې پخواني دوی ضبط کړي دي تاسو به راځئ روزانه به څو لیکچرې اخلئ هغه به مثلا تاسو مطالعه کوئ نو تاسو اخیدی شي د مصرف باره کې که ووایم چې ما څومره معلومات کړي دي ټول تقریبا 80,000 تر 90,000 کلدارو پورې دوی خپل فیس ده او باقي ټول مصارف که راځي 6 میاشتو باندې تاسو که چیرې یو متوسط محصل یا ډاکټر اوسیږئ نو 2 نه تر 2.5 لکو کلدارو پورې تاسې باندې مصرف راتللی شي ټول د اکیډمي فیس او د لیلیې ټول مصارف چې هلته د ژوند امکانات ډېر ښه دي ډېر ښه هاسټلونه دي خپله ډوډۍ هم درکوي او برق او اوبه هر څه سیستم پکې شته چې هغوی هم د میاشتې 12,000 کلدارې اخلي نو دغه هغه څه معلوماتو چې ځینې ډاکټر صاحبانو دغه باره کې ما نه ډېرې پوښتنې کړې وي نو که چیرې تاسې مثلا دغه اکیډمي ته راځئ که تاسو سره مثلا له پخوا نه له انګلیسي ژبې سره او له اردو ژبې سره مثلا بلدتیا ولرئ ډېر ښه مؤثر تاسو تمامیږي او د دې ډیمز یا ډاکټر انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز کومه اکیډمي چې ده که چیرې دغه تاسو تعقیب کړله په ښه ډول هم وویلم نو تاسو مختلف اگزامونه پاس کولی شئ دې په واسطه باندې یوازې دا نه چې MD-MS اگزام حتی تاسو کولی شئ چې د پلاب اگزام ورکړئ چې په UK کې مثلا د از ډاکټر ته کار کولی شئ ته کولی شئ د USMLE اگزام ورکړئ چې هغه مثلا په USA کې د از ډاکټر ته کار کولی شئ په آخر کې یو خواهش ده له ټولو کتونکو نه ډاکټر صاحبانو نه
که چیرې مثلا دوی پوښتنه لري حتما پوښتنه پیدا کیږي ځکه چې یو سفر سړی شروع کوي نو زه دوی نه ډېره احترامانه هیله کوم که چیرې مثلا دغه پوښتنه دوی د فیسبوک پاڼه کې وکړي هغه کوم کمنټ کې نو زه انشاءالله ځواب ورکوم او یا مثلا که په یوټیوب چینل کې دوی وکړي دغه نو زه هلته ځواب ورکوم ځکه د دې ګټه دغه ده چې هماغه پوښتنه سیم پوښتنه یو بل چاته راځي زموږ یو بل محترم ډاکټر صاحب راځي هماغه پوښتنه ورته ده که چیرې هغه د کمنټونو بخش ته راسي هماغه پوښتنه دی په هماغه ځای کې ځوابولی سي یعنې ده ته ځواب پیدا کېږي په اسانۍ سره که نه زه خو تاسو ته معلوم هم داسې ډېر کوشش کوم چې که د شخصي مسنجر نه ده یا د شخصي واتساپ نه مې د ډېر ډاکټر صاحبانو ته مې معلومات هم ورکړي دي یو بل خواهش ته له ټولو ډاکټر صاحبانو نه چې دغه ویډیوګانې له نورو ډاکټر صاحبانو سره شریکې کړي د خپل فیسبوک پاڼې له لارې یا مثلا د یوټیوب چینل له لارې تر څو ټول ډاکټر صاحبان له دغه نه استفاده وکړي دلته ډېر عالي چانس ده د ډاکټر صاحبانو لپاره خپل هیواد آباد کړو عصري طبابت خپل هیواد ته راوړو نو دا هغه څه و چې مثلا سفر له کوم ځای ما شروع کړی وم او کوم ځای ته اوس رسېدلی یم دا مې له تاسو سره شریک کړم انشاءالله چې مؤثر به تمام سوی وي او زه هیله لرم چې له نورو ډاکټر صاحبانو سره دا ویډیوګانې شریک کړئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ مننه تر بیا ښې چارې